رب ذوالجلال ته په مخلوق کې خپل بندیان ګران دي اگر کو کافر ولی نه او الخدمت د مخلوق خدا خدمت کوي. رب ذوالجلال د خپل پیغمبر په جواب باندې فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. محمد رسول الله چې څه خبرې کوي دا الله خبرې دي. او رسول الله مبارک فرمایي الخلق عيال الله، مخلوق د الله بچی دي. دا نن چې ورته مسعود جان صاحب او عزتمندو زمونږ امیر جماعت اسلامي شاه حسین صاحب دا کومې کرسۍ ورکړلې د الله بچو ته ورکړلې. د الله په بچو رحم وکړو. فحب الخلق من احسن الى عياله. الله ته هغه څوک ګران دي چې د الله د بچو سره څوک ښه کوي. عزتمندو د الله په دې بندیانو باندې د الله په بچو باندې چې د الخدمت کومه مینه وکړله، دوی په چې کوم دی دا کم ننګ وکړو، دا کومه پرزونه ورسره وکړله، دی په الله باندې احسان واړو او د قیامت په ورځ باندې به چې کوم دی الله آواز وکړي پیر مسعود جان دی راشي، شاه حسین صاحب دی راشي، الخدمت دی راشي، دوی له چې چا دا چاندې ورکړی وي هغه خلک دی راشي. دا داسې خلک دي چې په حکومت پاکستان څوک اعتماد نه کوي، په یو ملا څوک اعتماد نه کوي، په یو پیر څوک اعتماد نه کوي، دغسې چې کوم دی په بل یو کس باندې څوک اعتماد نه کوي. د ګورنمنټ په یو دغه باندې کو کافر هم راځي الخدمت ته شی ورکوي، عزتمندو که یو نیک خلک هم راځي الخدمت ته ورکوي، ځکه دوی یو نوم پرېښی دی. دوی عزتمندو هر څه چې کوم دی پرېږدي الله اخلي، د الله د مخلوق خدمت اخلي، ځکه د مخلوق خدمت په دې باندې الله ملاویږي. زه الخدمت ته چې کوم د شاباسۍ ورکومه، زه شاه حسین صاحب محترم تعمیر ذلت او دغه رنګ پیر مسعود جان صاحب ته او دغه ټیم ته شاباسۍ ورکومه چې ذره په ذره باندې عزتمندو دا 15,000 او 13,000 روپۍ یو کرسۍ ده. دا چې کوم دی دوی هر څومره په دې کې غبن کولی شو، په نوم باندې کسان کېنولی شو، خو د دوی دپاره زه قسم خورمه والله چې دا هر شی صحیح ځای ته چې کوم دی رسي. عزتمندو د دې وجې نه ټوله دنیا چاینا دی ولې نه ده، چاینا هم راځي او د پیر صاحب په لاس کې چې کوم دی لاس ورکوي او شی ورته ورکوي چې دا د الله مخلوق ته چې کوم دی ورسوه. عزتمندو د دې نه لوی دغه څه شی دی. زه مخلوق ته دا سوال کومه، د خلکو ته دا سوال کومه چې تاسو دا خپل اوټم راواخلئ او دا دیو له ورکوئ، آینده ته دا سړی منسټر کا، والله چې دا به په زرګونو خلک چې کوم دی هېڅوک به نه وږي په دې 400 کې پاتې شي، هېڅوک به نه تږي پاتې شي، نه به چې کوم دی علاجه پاتې شي، نه به بې کوره پاتې شي. هغه 200 روپۍ هم نه وه په 2010 کې عزتمندو او د هغې سره چې کوم دی کلي جوړ کړل.